السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو هیوادوالو، لکه څنګه چې تاسې په جریان کې یاست، د ازبکستان هیواد کې د برېښنا په برخه کې ستونزه را ایجاد شوې وه چې له امله یې برېښنا کې کمښت راغلی و. نو همدغه ستونزه حل سوې ده او اوس موږ د ازبکستان هیواد څخه د سوي قرارداد پر اساس باندې برېښنا واردوو او برېښنا څومره چې موږ د دوی سره قرارداد کړی په هغه کچه واردېږي افغانستان ته. او د دې ترڅنګ موږ اوس مهال د 14 الی 14.5 ساعته پورې برېښنا صنعتي فابریکو ته ورکوو او د 14.5 الی 15 ساعته رهایشي کورو یا استوګنیزو ساحو ته برېښنا ورکوو، چې د ورځو په ګرمښت سره او د هوا په نورمالېدو سره به دا د برېښنا کې مثبت بدلونونه لا زیات راسي.